له موږ څخه پوښتنه شوې چې د ضرب په دې چوکاټ یا جدول کې د A او B په ځای باندې څو ولیکل شي. ښه نو راځئ په دې ځان ډاډمن کړو چې کولی شو د ضرب دا جدول ولولو. په دې جدول د پوه کېدو لپاره که وغواړو چې حل یې کړو دا تر شپږو پورې دی. نو که وغواړو چې تر شپږو پورې د یو عدد د ضرب حاصل یو بل عدد سره چې تر شپږو پورې وي پیدا کړو نو دا جدول یې موږ ته وایي. د بېلګې په توګه که ته وغواړې دا حل کړې چې 3 ضرب 2 څو کېږي نو ویلی شي ښه 3 ودرېږه چې دغه قطار ونیسم چې 3 پکې دی او بیا د 2 لپاره عمومي قطار یا استنه. که نو 3 ضرب 2 ښه نو که په دې قطار کې وي د 3 په قطار کې او همدارنګه د 2 په عمودي قطار کې 2 ضرب 3 دلته شپږ کېږي او بیا یې کولی شي په دې بله لاره هم حل کړئ. دا 12 دي په دې معنا چې دغه 3 ضرب 4 12 کېږي او بیا دلته په دې ځای کې دا 25 دي پام مو دی دغه قطار د دغو 5 عمودي قطارو سره یو شان دی. نو دا داسې وایي چې 5 ضرب 5 25 کېږي او تاسې به په دې پوه شوي وئ چې که په هر قطار باندې ولاړ شو د همغه قطار په عدد باندې جمع کوو او که په هر استنه یا عمودي قطار باندې ولاړ شو نو بیا یې هم په همغه عدد سره جمع کوو. د بېلګې په توګه دلته په دې 2 عمودي قطارونو کې په 2 باندې جمع کوو 2 4 شپږ 8 د 5 په ستنه کې په 5 باندې شمارو 15 15 شل او دا معنا هم ورکوي ځکه 15 ضرب 1 15 کېږي 15 ضرب 2 10 کېږي 15 ضرب 3 15 15 ضرب 4 شل کېږي او په عین ډول سره په افقي قطارونو کې هم کېږي 2 4 شپږ 8 ځکه 2 ضرب 1 2 کېږي 2 ضرب 2 4 کېږي همداسې په دې ډول سره 2 2 ورزیاتوو دلته یې د شپږو په وسیله شمارو شپږ ضرب 1 شپږ کېږي شپږ ضرب 2 12 کېږي شپږ ضرب 3 18 کېږي شپږ ضرب 4 24 کېږي. ښه نو په دې هیله چې په دې جدول پوه شوي وئ او دا ډېر ښه خوند کوي چې دې ته وګورئ او په دې کې فکر کوئ چې دا څنګه کار کوي. نو خو راځئ چې د دوی پوښتنې ته ځواب ورکړو A او B به څو وي. ډېر ښه دا A دلته لرو. ښه نو د دې یوه بله لاره دا ده چې دا باید له هغه څه سره مساوي شي له کوم سره چې 4 ضرب 4 مساوي کېږي او ستاسې شاید زده وي چې 4 ضرب 4 14 کېږي 4 ضرب 4 14 کېږي او بیا په بله بڼه کولی شو چې په دې عمودي قطار کې ولاړ شو او په 4 باندې وشمارو 4 8 12 او بیا 4 ورزیاتوو 12 جمع 4 14 کېږي. اوس راځئ حل کړو چې B څو کېږي. راځئ دا به په همدې لاره حل کړو. B په عمودي قطار کې دا نو د 3 په وسیله یې جمع کوو 3 شپږ 9 او له دې سره به 3 نور هم جمع کړو چې 12 لاسته راکړي. ښه نو B 12 کېږي او بیا کولی شئ له افقي قطار څخه ولاړ شئ. کولی شو ووایو 4 8 که له دې سره 4 جمع کړو 12 کېږي او دا معنا هم ورکوي ځکه چېرته چې B ده هغه څه شی چې 4 ضرب 3 کېږي او 4 ضرب 3 هم 12 کېږي او بیا یې ویلي چې دا غیر مساوات په لوی دی کوچني دی او مساوي علامو سره په نښه کړئ. ښه نو A له B څخه لویه ده او د لوی دی نښانه یا علامه مو په یاده ده ځکه چې خوله یې د چپې خوا عدد ته خلاصه ده یعنی په چپه اړخ کې لوی عدد دی. نو A له B څخه لویه ده ځکه 4 ضرب 4 له 4 ضرب 3 څخه لوی کېږي له 4 ضرب 3 څخه لوی کېږي. ښه 4 ضرب 4 له 4 ضرب 3 څخه لوی دی دا داسې معنا ورکوي که 4 ضرب 4 4 ځلې 4 وي 4 ځلې 4 وي او 4 ضرب 3 ځله 4 وي نو دلته یو 4 زیات لرو. هیلهمند یم چې پرې پوه شوي وئ. راځئ له دې مساویو یو څو نور مثالونه هم کار کړو. ښه نو دلته د ضرب په دې جدول کې باید د A او B په ځای باندې کوم عددونه ځای پر ځای کړو. بیا هم په هماغه ډول سره A باید له هغه څه سره برابر شي کوم چې 4 ضرب 5 کېږي. ښه نو دا باید شل شي یا کولی شو هغو افق او عمودي قطارونو ته وګورو په کومو کې چې دا دی. که دې ستنې ته وګورو 15 15 شل. اوس راځئ د عین کار د B لپاره هم ترسره کړو. B له هغه څه سره مساوي ده له کوم سره چې 15 ضرب 4 مساوي دی نو دا هم له شلو سره مساوي کېږي او ویلی شو چې ډېر ښه A مساوي ده له 4 ضرب 15 سره کوم چې شل کېږي او B له 15 ضرب 4 سره کوم چې شل کېږي مساوي کېږي. ښه نو که ورته وګورو دواړه سره مساوي دي نو غیر مساوات حل کړئ. ډېر ښه A له B سره مساوي ده ځکه 4 ضرب 15 له 15 ضرب 4 سره مساوي دی ځکه دا اړینه نه ده چې په کوم ترتیب سره یې ضرب کړو. راځئ یو بل مثال هم کار کړو. فکر کوم چې تاسې به هم همداسې مطلب ترې اخلئ. ښه نو A څو ده ګورو چې چېرته ده دا د 2 په افقي قطار او د 6 په ستنه یو عمودي قطار کې ده نو دا باید له هغه څه سره
مساوي وي له کوم سره چې 3 ضرب شپږ مساوي کیږي یعنی 12 او کولی شو په شپږو سره یې وشمارو شپږ 12 او یا یې په 2 سره وشمارو 2 4 شپږ 8 10 12 تر څو چې ا ته ورسیږو اوس بیا له هغه څه سره مساوي ده له کوم سره چې شپږ ضرب 2 مساوي ده ډېر ښه دا بیا هم 12 کیږي او دا هم د همغه آخري بیلګې په شان ا له b سره مساوي کیږي ځکه 2 ضرب شپږ له شپږ ضرب 2 سره مساوي دی. راځئ یو بل مثال هم کار کړو واقعا چې ډېر په زړه پورې دی. ډېر ښه ا له هغه څه سره مساوي ده له کوم سره چې 4 ضرب 1 مساوي دی کوم چې موږ پوهیږو چې 4 کیږي. بی له هغه څه سره مساوي ده له کوم سره چې 1 ضرب 4 مساوي دی کوم چې بیا هم 4 کیږي او فکر کوم چې ترتیب به مو لیدلی وي. ا له b سره مساوي ده ځکه 4 ضرب 1 له 1 ضرب 4 سره یو شان دی.